حسین صاحب مهرباني وکړئ. کاری صاحب مو دیگه تا ډیر ریکوست وکړي خو زه یې چات نه کړم. هغوی ما ته مو ویل چې ته نه تو کوېسچن کوم ما چات کړ خو زه یې نه اوچتولم. نو ولې به دې اوچتوي چې الحمدلله په حق پسې ګرځېږي؟ عقیده دې الحمدلله اوس د حق په لټه کې یې. الحمدلله د اهل بیتو حقیقي دین به ترلاسه کړي. الله جل وعلا چې چاته د خیر اراده وکړي، والله الذي لا اله الا هو، کوم مؤمن مسلمان ته چې الله د خیر اراده وکړي الله یې د خیر ځای ته راولي، او کوم مؤمن مسلمان ته چې الله د خیر اراده ونه کړي د خیر له ځایونو به لرې ګرځېږي. نو تا ته الحمدلله الله جل وعلا د حق په لټه کې کړی، حق درته ښکاره کېږي. داسې ته یو وارې د اهل بیتو حقیقي عقیده قبوله کړې او اهل بیتو ته حقیقي معنا باندې ورننوځې، او کومه چې د صحابه و د اهل بیتو په حقیقي دین کې کومه او په حقیقي عقیده کې کومه مینه او محبت ده، والله قسم بیا به ما ته وایې چې قاري ته مخکې چیرته ولې یا مخکې موږ ولې د دې پلټنه نه کوله. زه دغه عامه شی ورټوله ته وایم، یوه میاشت تاسې حقیقي دین پلټنه وکړئ، یوه میاشت مې قبلوه. د اهل سنت والجماعت دین د اهل بیت او د صحابه پاک او حقیقي عقیده ما قبلوه، لیکن پلټنه یې وکړه چې بیا په تا باندې څه کېږي. الله جل وعلا حسین جان تاسو ته هدایت نصیب کړی، دا خلق به ټول عمر دروغ درته وایي. والله الذي لا اله الا هو، دروغجن خلق دي، دروغجن اغاګان دي، ټول عمر دي تاسو په عقیدو تجارت کړی ده، ټول عمر دي تاسو په ایمانو تجارت کړی ده. والله قسم کې د امام علي رضی الله عنه لغم مړي، والله قسم کې د امام حسن او حسین رضوان الله علیهم وعليهم الصلاه والسلام، والله کې د هغه فکر ورسره، والله کې د هغه سوچ ورسره. دا سیاسي ډرامې دي او دا سیاسي ډرامې به د اغاګان کوي تر څو تا د آخرت فکر ورسره نه سري، زړه سره دا زړه مطمئن کړه. تا ته ویلې چې یا محرم پر ورځ ځان ووهه او اهل بیت درته ویلې چې دا مه کوه دا حرام ده. تا ته ویلې ما ته خمس راکړه، اهل بیت له کفارو خمس اخیستل، مسلمانانو یې نه اخیستل. تا ته ویلې دي چې متعه مه کوه، لیکن دوی درته وایي چې متعه وکړه. تا ته ویلې دي چې په دې عمر او ابوبکر باندې لعنت وایه او علي رضی الله عنه خپل لور په نکاح ورکوله عمر رضی الله عنه ده. او دې زړه سرونو وقربان مسم حق ته سترګې رڼې کړې تر څو الله جل وعلا درنه راضي سي، اخرت مو خراب نسي، قبر مو خراب نسي. نو قربان مسلم حسین صاحب لته ته ولي وخت درکول، ځکه ته له دنه داسې پوښتنې کوي چې دی جواب نه لري، ته له دنه داسې پوښتنه کوي چې د مذهب تر سوال لاندې راولي. وادي زړه سره کته شایم یې خو عقیده دي صحیحه، عقیده دي مغرور یې، عقیده دي صحیحه، عقیده قبل کړي د په رواني دي مغرور یې، لیکن دوی ستاته جواب نه درکوي او جواب نسی در سره ویلای یا وخت نه درکوي یا په یو قسم بل قسم ځان در نه خلاصوي. هغه ته معلومات سوی ده چې دماغ خلق اوس یا حق په لټه کې دي، دا به حق قبلوي که خدای کوي، کته یې قبل څوکي دا به د حق په لټه کې کیږي او د امامانو حقيقي دین او عقیده به قبلوي. الله جل وعلا دې موږ تاسو ټول تر نصیب کی. کدي سوال دی وکړه، اعتراض دی وکړه د زړه سره، کني وي نو د امام علي رضی الله عنه، د امام حسن حسین رضوان الله علیهم اجمعین، دوی د حقیقي عقیده د حقیقي دین قبلېدلو ته تیار یې؟ کاری صاحب زه خو تیار یم، زه پوښتنه هم درنه کوله چې کاري صاحب زه ستا ګناهګار یم، ما سره پیسې ډېرې دي الحمدلله، هېڅ ته ما نه په زړه سکون مو نه و، پوره ګناهګار یم، ځان په خدای به مو وبخښي که نه به مو وبخښي، دا ډېر فکرمن یم. الله اکبر. زه ګوره د یو شي اطمینان درکوم، کوم منهج چې د صحابه او د اهل بیت ودا دا منهج قبول کړه، د دې د ذمہوار یم چې رب العالمین جل وعلا به د اهل بیت په څنګه په ورځ قیامت راپورته کوي. د دې ذمہوار یم درته، په دنیا کې ذمہوار یم، په آخرت کې ذمہوار یم. الله اکبر. خپل منهج می کوم چې د اهل بیت منهج می ده، د اهل بیت عقیده می ده، د صحابه او عقیده می ده، په دې باندې زه د ټولو مؤمنانو ته د زړه اطمینان ورکوم چې په الله قسم سل په سل کې څه کوي، سل په میلیون کې، سل په کروڑ کې به هغه مؤمنان چې د قرآن او د اهل بیت او د صحابه او منهج قبول کړي، له صحابه او له اهل بیت سره به الله په ورځ قیامت راپورته کوي. دا د زړه مطمئن کړي زړه سره د منهج له لارې درته وایم. دا زه نه درته وایم چې زه به تر تاسې مخکې جنت ته ځم یا به تاسې له ما نه مخکې، نه د ځان په اړه نه درته وایم، ځکه موږ تاسې به ټول د الله په رحمت جنت ته ځو. لیکن کوم چې د ما منهج ده، کوم چې د ما دین او عقیده له صحابه او له اهل بیت راخیستلی سوې ده، په دې کې سل په کروڑ کې، یو په کروڑ کې درته دا د زړه اطمینان درکوم چې رب العالمین جل وعلا به مو بیا جنت ته مرسوي، رسول الله ته به مو رسوي، اهل بیتو ته به مو رسوي. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الله اکبر ولله الحمد. او بیا حسین جان د زړه سره مثلا د صحابه حقیقي دین او عقیده د اهل بیت حقیقي دین او عقیده دی قبول کړل، څه شي له لاس ورکړي، و دې زړه سره د فکر خو وکړه، څه شي له لاس ورکړي، اله بل بشرک له لاس ورکړي او اهل بیت په څه په دروغ باندې يهود نصارا و څه سي تړلې دي دا په لاس کې ورکړي. ګوره دي تا ټولو اغاګانو ته ما چیلنج ور کړی، کنه تاسو توای سي علي رضی الله عنه ډیر غیرتمن او حسین جان علي رضی الله عنه غیرتمن وکنو،
بشکه د تا دی په خدای قسم دی تاسو غاګان وای کنه وای چې صحابه و د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله وکړه دغه پختې ماته چې ماشوم ځای سول د علي رضی الله عنه بهادر انسان چیرته یعنی دومره توهین دی اهل بیتو یعنی علي رضی الله عنه خپل خزر دفاع نسوي کوله ما په مخ کې دغه کتاب پروت الکافی معتبر کتاب ده مسلمانانو دایما کمره خلاص کې د زړه د حسین د زړه د اطمینان دی پر کدا توهین اوس په کوي اوس د ما په کتاب کې سوي وای ته دی په رب قسم ته بسره ته وای دا وګوره دا د تا تر ټولو معتبر کتاب ده ګوره دا د مکتبه الشیعه ده دا کافی صحیح الکافی د شیخ کلینی پنځم جلد 340 صفحه ده وګوره عن ابي عبد الله عليه السلام ګوره علي رضی الله عنه لور ور کړی د عمر رضی الله عنه ته باب راوړی باب تزویج ام كلثوم دا روایت عن ابي عبد الله عليه السلام قال في تزويج ام كلثوم فقال دي ام كلثوم عليه السلام په نکاح واده کې وای ان ذلك فرج غصبناه هي دا وای شرمګاوه سي عمر وای غصب کړی و غیرتمنو مسلمانانو غیرتمنو شیو د تاسو په الله قسم وي د تاسو د خاندان په زنانو کې چې څوک وای سي د مال خاندان زنانو دی خور یا دی لور شرمګا یو چارنه غصب کړی ده ته به دا توهین دي ځان لپاره قبول کړي حسین جان دی الله لپاره وای نه هیڅ کله نه ته به دا د ځان لپاره قبول کړي د ځان د ناموس د خپل کور د ښځو لپاره به دا قبول کړي چې یو څوک د خور لور په نکاح وغواړي او ته چاته وایي چې شرمګا فرج د ما د خور فرج چارنه غصب کړی ده یا مې د لور فرج چارنه غصب کړی ده د تا په امام پسې داسې توهین او سپکاوی په دروغ روایت سوای ان ذلك فرج غصبناه دا وایي فرج لمونږ نه غصب سوی ده دا قبل چا کړی وای ای والله ستله د خپل کتابونو نه خبر سي چې څومره د اهل بیت او توهین او سپکاوی پکې سوی ده ته به وایي چې قاری ممکن دا اسمه ته به دعا وکړي چې خدای دې ورکړي چې ته مخکې چیرې وسې دا شی موږ ته ښکاره کړي وای نو د زړه سره کوم منهج ته سي راځي او د کوم منهج په لاره سي روان یې په دې کې سل په کروڑ کې په یو په میلیون کروڑ کې درته مطمئن یم چې رب العالمین باندې نجات درکوي او ته دې یو میاس د اهل سنت والجماعت د اسلام په اصول ځان خبر کړه د اهل بیت او سیرت وګوره د صحابه ستات له ژوند او زندګی نه څومره الله جل وعلا ته خوند درکوي او ته څومره د خپل ژوند او زندګی نه خوند اخلي او څومره په آرام کې کنه سولې بیا بیرته زبلی خواته ځه چې الله جل وعلا ته څومره د زړه اطمینان په حقيقي دین او د اهل بیت او د صحابه په حقيقي عقیده کې درکوي کاری جو ما موږ څخه خبرې وکړې په ورونو د بل ټول موږ څخه خبرې شو مو ویل د سپیشال کنټرول نو مارکر د لیمبرسي باغی سره مې دې د هڅو دې د هڅو په اخر یا رسول الله دا ویل دا صحیح دی چې تاسو نه پاتې الله اکبر صحیح دی یا تر صحیح دی امور مولا چې دا تاسو سفرې کوم د مسافر د درس کوم مناشه دا خبره دی نه غوړي بیا د اجازه ورکوي ولې بس دې څنګه په پاتې مرجاني ته ګوره مرجاني ته دی وای ورته یو بچی دی دا دعام درته کوي سلام هم درته کوي ورته الله جل وعلا د اهل بیت او حقيقي دین او عقیده در نصیب کی الله جل وعلا دې ورته فاطمه الزهراء رضی الله عنها په قدم روانه کړه الله جل وعلا دې ورته ام كلثوم زینب الكبرى زینب الصغرى په قدم باندې روانه کړه دې اغاګانو دې الله ورته راوګرځو الله دې ورته د حقيقي اهل بیت او قدم روانه کړه او حسین جن را سروایا ترسو د ټولو مؤمنانو زړه دې مطمئن سي دې رسول الله دې حقيقي اهل بیت دی پاک ایمان او دی پاک عقیده دی قبلېدلو دی پروايه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله يا رب العالمين يا رب العالمين زل اغي عقيدين بزاريم زل اغي عقيدين بزاريم تري اهل بيت وتوهين بكيكيجي د اهل بیت توحید پکې کیږي زه د هغې عقیدې نه بیزاره یم زه د هغې عقیدې نه بیزاره یم چې امامانو ته یې د الله صفات ورکړي وي امامانو ته یې اعلی صفات ورکړي دي زه له هغې عقیدې نه بیزاره یم زه له هغې عقیدې نه بیزاره یم چې د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین ته بدرد وای امهات المؤمنین ته رد وای زله هغه کسانو بیزاره یم زله هغه کسانو بیزاره یم څوک چې خلفاء الراشدین ته څوک چې خلفاء الراشدین ته بدرد وای یا الله لټول صحابه او اهل بیت راضی سي
یا الله د ټولو صحابه او اهل بیت راضي شه. یا الله زه له هغې عقیدې بیزاره یم یا الله زه د هغې عقیدې بیزاره یم چې قرآن ته تحریف سوی کتاب وایي. چې قرآن ته تحریف شوی کتاب یعنی. الله اکبر. مبارک دي سه ټول مؤمنان مبارکي ورکړي. نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد. حسین بھائی مبارک دي شه ډېر ډېر زیاته مبارک وي. والله قسم سه هر څه دي تاسو سول الله دې خیر اراده درته کړې ده. الحمدلله رب جل وعلا دې ژوند ته تغییر درکړل. الله دې زندگی ته تغییر درکړل. الله جل وعلا دا اوس الله ته سجده ولګوه. الله ته شکر ادا کړ چې یا رب العالمین ډېر په دنیا کې يهوديان ګرځي، نصارا ګرځي، هندوان ګرځي، مشرکین ګرځي. الله خپل دین ته په الله قسم یو داسې کار به دې کړی اوسي الله درنه راضي سوی حسین جان. والله قسم داسې یو کار به دې کړی کیدای سي رسول الله صلی الله علیه وسلم درنه خوشاله وي. اهل بیت په حقیقي معنا درنه خوشاله سوي چې الله جل وعلا د اهل بیت پاک دین او عقیده ته راوستلې، د اهل بیت پاک مذهب پاک، د صحابه پاک عقیده ته، د امام علي رضی الله عنه، د امام حسن او حسین ته دې مبارک وي. امام علي دې ما وتا د زړه سره، امام حسن او حسین دې ما وتا دي، صحابه دې ما وتا دي. الحمدلله ثم الحمدلله. ډېر ډېر دې زړه سره درته مبارک وي. ډېر نه یې رانږدې نه یې چې په دې ځای مې ښکلولې چې ته څومره په الله ګران انسان یې چې الله جل وعلا خپل حقیقي او پاک مبارک دین ته دعوت کړلې. اوس الحمدلله کلمه د شهادت دی ویل درته مبارک دی. اوس دومره زړه مطمئن که درته چې یو په کروڑ کړي په الله قسم په دې خپل منهج باندې اعتباري یم چې دا خپل منهج چې کوم د صحابه او د اهل بیت و دا پر مخ بوځه ځان ور باندې خبر کړه نور جنت دی تا د زړه سره دومره ور باندې باوري یم په خپل منهج باندې. نو الله جل وعلا دې تا ته ډیر مبارک کړي. الله دې استقامت در نصیب کړي. الله جل وعلا دې مرجانه فامیل دې چې څومره ملګري شاوخوا دوستان دي الله جل وعلا دې ټول تاسو د امام علي رضی الله عنه حقيقي دین تراولي، د امام حسن او حسین حقيقي دین او عقیده تراولي. الله اکبر.